السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکاډمي کې. هیله لرو جوړ د صحت و عافیت جامې به مو پر تنو اوسیږي. ملګرو راځو نن موږ تاسو 45 نمبر درس ته د بګنر 1 کلاس چې په دې درس کې به موږ تاسو د ایډورب کوم چې موږ تاسو په تیر درس کې تعریف ویلې مثالونه باندې وغږېدلو. په دې درس کې موږ تاسو د برخو په اړه باندې خبرې اترې لرو او ورسره دوه برخې وایو. مکمل چې دغه برخې دي چې ما درته لیکلي دي نو راځئ زه یو ځل در سره تکراروم. اوله برخه چې د adverb of time دی، دوهمه برخه adverb of place دی، adverb of manner، adverb of frequency، adverb of certainty and negation، adverb of degree، interrogative adverb. دا د مکملې د adverb برخې دي چې مکمل ودانې برخې لري. نن به موږ تاسو پر دوه برخو باندې خبرې اترې لرو. نو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه په اسانه ډول سره زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ. راځو موږ تاسو د درس خواته. موږ تاسو ملګرو د adverb لومړۍ برخه وایو چې هغه برخه ده adverb of time. adverb of time یعنی د وخت قیدونه یا د وخت قید. صحیح شو؟ موږ تاسو د قید په اړه باندې تیر ویډیو کې غږېدلي یو، نو که مو هغه ویډیو نه وي کتلې هغه ویډیو حتما در سره وګورئ تر څو پورې تاسو د قید په معنا او په مثالونو باندې پوه شئ تر څو پورې دغه درس ستاسو لپاره اسانه وګرځي. نو راځو موږ تاسو ډیفینیشن ته. په انګلیسي کې ډیفینیشن وایو are those adverbs which show the time of an action or state and can answer the question when. راځو موږ تاسو په پښتو کې تعریفو. د وخت قید. صحیح شو؟ تعریف ته راځو. د وخت قید هغه کلمه یا عبارت دی چې د فعل د ترسره کېدو وخت، موده یا تکرار څرګندوي. صحیح شو؟ دا موږ ته وایي چې یو عمل کله تر څو وخته یا څومره ځله ترسره کېږي. نو دا یې په پښتو کې ملګرو مکمل تعریف و او د انګلیسي تعریف مې هم درته وکړلو، شارټ تعریف، تر څو پورې ستاسو لپاره سخت نه سي. نو هیله ده چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که بیا هم نه یې ورباندې پوه شوي کولی سئ په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ. موږ به انشاءالله تاسو ته هلته هم کولی شو معلومات درکړو. نو اوس موږ تاسو راځو ملګرو مثالونو ته. صحیح شو؟ چې کوم قیدونه دي چې د وخت په اړه باندې موږ تاسو ته معلومات راښیي. صحیح شو؟ نو راځو موږ تاسو مثالونو ته. اول اگزامپل ته موږ تاسو راځو. The results were announced yesterday. صحیح شو؟ The results یعنی نتیجې were announced اعلان شوي وي yesterday تیره ورځ، یعنی result یا نتیجې تیره ورځ اعلان شوي وي. دلته دا yesterday چې دی adverb of time دی. صحیح شو؟ نتیجې په کوم ټایم کې اعلان شوي وي. موږ تاسو دلته yesterday زموږ ستاسو پوښتنې جوابوي. صحیح شو؟ مطلب لکه موږ تاسو په انګلیسي ډیفینیشن کې ویلي چې when مطلب یو کار کله وشو. صحیح شو؟ موږ تاسو وایو yesterday تیره ورځ. دوهم مثال ته راځو. She died 2 years ago. هغه مړه شوله. صحیح شو؟ موږ تاسو ویلي چې when کله. موږ تاسو اوس دلته جواب راکوي چې 2 years ago. صحیح شو؟ 2 کاله مخکې. دریم مثال ته موږ تاسو راځو. Have you seen him before؟ آیا تا دا کس مخکې لیدلی و؟ صحیح شو؟ آیا دا کس تاسو مخکې لیدلی و؟ نو دلته موږ تاسو ته دا بیفور دا راښیي چې مخکې له دې نه، یعنی اولینه کتنه دا ستاسو او که له دې نه مخکې هم دغه کس تاسو کتلی و. نو دلته بیفور موږ تاسو ویلی شو چې دی adverb of time.
صحیح شو زموږ تاسو پوښتنې ځوابولی سي موږ تاسو دا ښیي چې یو کار په کوم وخت کې وشو یا څو وارې وشو صحیح شو څو ځله تکراریږي نو دا و د adverb of time راګرځو موږ تاسو دوهمې برخې ته د adverb په دوهمه برخه کې موږ تاسو لرو adverb of place صحیح شو د ځای قیدونه د یو ځای صحیح شو راځو موږ تاسو ډیفینیشن په انګلیسي کې وایو زه کوشش کوم چې په انګلیسي کې تاسو لپاره شارټ ډیفینیشن یې راوړم تعریفونه یې راوړم او په پښتو کې که لږ زیاته مې مشکل نه لري صحیح شو definition ته راځو are those adverbs which show the location or place of an action or state and can answer the question where صحیح شو دا یې څه دی definition دی په انګلیسي کې راځي موږ تاسو په پښتو کې تعریفو تعریف د ځای یا مکان قید هغه کلمې دي چې د فعل د ترسره کېدو ځای یا موقعیت څرګندوي دغه چې عمل چیرې په کوم لوري یا په کوم موقعیت ترسره کېږي صحیح شو دا په پښتو کې تعریف دی راځو موږ تاسو اوس مثالونه ته For example, مثال ته راځو مثالونه ته راځو They will meet you there صحیح شو هغوی به ستاسو سره مجلس وکړي یا په ملاقات وکړي چیرته ګوره موږ تاسو په ډیفینیشن کې ویلي وو where صحیح شو there دلته څه شی دی دا adverb of place دی They will meet you there هغوی به ستاسو سره ملاقات وکړي there هلته صحیح شو یعنی هلته به ستاسو سره مجلس وکړي بل مثال ته موږ تاسو راځو ګوره په اول مثال کې there څه شو adverb of time و صحیح شو یعنی چیرته there هلته صحیح شو بل مثال ته موږ تاسو راځو may I come in آیا زه داخل راشم in دلته څه شی دی adverb of place دی صحیح شو چې موږ تاسو ته یو ځای راښیي موقعیت راښیي صحیح شو موقعیت راته څرګندوي چې چیرته راشم داخل ته صحیح شو may I come in صحیح شو may I come in داخل راشم بل مثال ته موږ تاسو راځو I searched for him everywhere I searched for him everywhere صحیح شو ما معلومات یا سرچ دې ته ویل کېږي د یو شي په اړه باندې څېړنه موږ تاسو چې کوو صحیح شو ما څېړنه وکړه د ده لپاره everywhere په هر ځای کې صحیح شو یعنی په هر ځای کې مې د ده لپاره څېړنه وکړله نو دلته everywhere څه شی دی adverb of time دی صحیح شو adverb of time دا مطلب چې موږ تاسو ته د where سوال ځوابولی سي دا اسانه تعریف دی او دا چې خپله adverb څه معنی په دې باندې چې پوه نه شئ په دغه adverb of time adverb of place باندې ستاسو سر نه خلاصېږي نو که چېرته مو هغه ویډیو نه وي کتلی کولی شئ زموږ پر یوټیوب چینل باندې وګورئ نو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې ملګرو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم ښه وخت خیر شبې الله مو حافظ و ناصر شه